السلام علیکم ملګرو د کرکټر احسان الله په باره کې اچانک ناڅاپي او ډیر بد خبر راغلی دی چې دا څه خبر دی او د روان ټي 20 ورلد کپ تاریخ هم معلوم شوی دی. د علاوه سرفراز احمد د محمد رضوان په باره کې ډیره غټه داوا کړې ده. سرفراز احمد د محمد رضوان په باره کې څه ویلي دي نو پوره معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخر پورې وګورئ. اول لازم مرګرو چې روان ټي 20 ورلد کپ په پسوم تاریخ باندې شروع کیږي. آی سی سی مینز ټي 20 ورلد کپ 2024 په 4 جون باندې شروع کیږي. په ټي 20 ورلد کپ 2024 کې به شل ټیمونه شرکت کوي. په ټي 20 ورلد کپ کې ټوټل 55 لوبي کیږي. د روان آی سی سی ورلد کپ 2024 لپاره الریډي 14 ټیمونو کوالیفای کړي ده چې د ټي 20 ورلد کپ لپاره پاکستان، انګلند، نیوزیلند، انډیا، استرالیا، سریلانکا، ساوث افریقا، نیدرلند، ویسټ انډیز، امریکا، بنگلاديش، افغانستان او آیرلند د 14 وانو لوبډلو کوالیفای کړي ده. د آی سی سی مینز ټي 20 ورلد کپ 2024 نیم میچونه په ویسټ انډیز کې کیږي او نیم میچونه په امریکا کې ترسره کیږي. په پوره امکان نه چې روان آی سی سی ټي 20 ورلد کپ د ویسټ انډیز او امریکای په ځای په انګلند کې ترسره شي. د علاوه راځو مرګرو چې سرفراز احمد د محمد رضوان په باره کې څه ویلي دي. د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان وکټ کیپر بیټسمن سرفراز احمد ویلي چې زما او د محمد رضوان ترمنځ هیڅ قسمه اختلافات نشته. ځینې خلک وایي چې محمد رضوان د سرفراز احمد ځای نیولی دی. سرفراز احمد ویلي چې محمد رضوان د پاکستان ټیم ته په خپل مهنت باندې را رسیدلی دی. سرفراز احمد ویلي چې ما ډیر وخت پورې پاکستان کرکټ ټیم لپاره کپتانی او وکټ کیپینګ کړی دی خو زما پرفارمنس اوس هغه شانتي نه دی. نو دا اوس د محمد رضوان حق دی چې محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم لپاره ایز ا وکټ کیپر لوبیږي. سرفراز احمد ویلي چې زما محمد رضوان سره هیڅ قسمه اختلاف نشته. محمد رضوان زما ځای نه دی نیولی بلکې محمد رضوان په خپل سټرګل او مهنت سره پاکستان کرکټ ټیم ته ځان را رسولی دی. نو پاکستان کرکټ ټیم په خوانی کپتان وکټ کیپر بیټسمن سرفراز احمد د محمد رضوان په باره کې دا سټیټمنټ جاری کړی وو. اوس راځو د احسان الله په باره کې خبر کوو. د احسان الله لپاره او د احسان الله د مینوال لپاره ډیر بد خبر راغلی دی. د احسان الله کرکټ کیریئر ته ډیره زیاته خطره جوړه شوې ده. احسان الله په تیر شوی پی اس ایل کې ملتان سلطان او لاهور کلندر په میچ کې ډیر سخت زخمی شو چې احسان الله مټ ډیر زخمی شو. احسان الله څنګه ډیر زیات زخمی شو چې د دې وجه احسان الله د پی اس ایل یو دوه درې میچونو بهر شوی وو. خو بیا احسان الله واپس ټیک شو چې د پی اس ایل په اخیری میچونو کې شرکت کړي وو چې بیا احسان الله د مټ د انجری د زخم خوشو او احسان الله د افغانستان خلاف په ټي 20 سیریز کې هم ډابیو میچ وکړو او د نیوزیلند خلاف په وان ډے فارمیټ کې هم اولنې ډابیو میچ وکړو. احسان الله د پاکستان او د افغانستان په سیریز کې ډیر زبردست بولینګ تر سره کړی وو. خو دوباره د احسان الله په مټ کې خاص کر په سنگل کې دوباره درد راپورته شوی. نو د دې وجه احسان الله ته په بولینګ کولو کې کافي مشکلات ویني. احسان الله د انګلند په 100 لیګ کې اغستل شو چې د دې انجری د وجه به اوس کرکټر احسان الله د انګلند په 100 لیګ کې شرکت نه کوي. اوس وخت کې د انګلند 100 لیګ شروع دی چې پرې کې احسان الله په ډیر ګران قیمت باندې اغستل شو. د انګلند په 100 لیګ کې احسان الله په 15000 پاوند باندې اغستل شو او د بدقسمتۍ د وجه د مټ د زخمی کېدو لامل به احسان الله د انګلند په 100 لیګ کې شرکت نه کوي. د علاوه د احسان الله د مټ د انجری د احسان الله کرکټ کیریئر ته ډیر زیات نقصان هم رسولی شي. د ریپورت مطابق کرکټر احسان الله به 3 میاشتو پورې د کرکټ نه لري وي. په نېشنل های پرفارمنس سنټر کې د احسان الله ریهاب جاری دی. احسان الله په نېشنل های پرفارمنس سنټر کې د بالینګ پریکټیس کوي. ان شاء الله امید ده چې زر تر زر احسان الله ټیک شي او بیرته کرکټ ته واپسی وکړي.